عبدالله بن مبارک رحمه الله به فرمایل وی چې یو درهم یوه روپۍ یوه انا یوه پیسه دا د شک په تور ستا سره د بل حق دی دا ته هغه حقداره ته ورکړې نو دا د لکونو دیناره در صدقه کولو او در لکونو رکعتونو در کولو درته غوره او بهتره ده. بزرګي خلک نون چشته وي خلک مکې معظمې ته ځغلي که نه ځغلي په طوافونو یې ځان ستړی کړي په عمرو یې ځان ستړی کړي دریم حج څلورم حج زه خپل ځان ښیم دلګر مه شه که مې نوم واخیستی ستا او د بل چا ځکه خو امام احمد بن حنبل په ډېر بخش سره امام محمد رحمه الله ته یو چا وویل د بزرګۍ کوم کتاب دې لیکلی دی تا دومره کتابونه لیکلي دي چې بارونه د حیوانانو ځینې جوړېږي د بوتګانو خو په همدې باندې دا شان وړل کېدل د ورته ولې نه کم الکتاب البیان یعنې څه مطلب دا چې د دې خیال انسان وساتي چې دا راته حلال که حرام ته بلی که خپلي جایز که ناجایز حلال و حرام خیال نن څوک ساتي په اوس وخت کې د ډیرو انسانانو په سلو کې د 99% انسانانو که ژوند دی که کاروبار دی که ډیپټي دی که هر څه دی هغه په دوکه د په پټه ماري ده. مثال یې زه یو در کوم زموږ معاشره کې ډاکټران دي په نامه څو اخیستل معنا نه لري او په درې میاشتې کې د دې پر دې یونټ باندې د سرکار له طرفه یا د هر طرفه چې دی 15 لکه روپۍ راباسي چې موږ دغه پکو څه پکو موږ د خلکو تکیم پر وړو دوا ورکو ها ګورو خلک مثال ګورو قسم په الله غل دوا د کتلو ورته د ټوله دنیا به خطا باسي اے مسلمانه اے دروژو او د منځو ترجیه وژیه فوالله بالله که ثم والله بالله ثم والله بالله الله پاک نه خطا وشي او هغه دې ښه ګوري او هغه دې ښه څاري ان ربک لبالمرصاد وهو معاکم اینما کنتم ځکه خو الله پاک فرمایي که ته یې وې دویم دې زه یم که ته یې دوه وس دریم زه یم که ته یې څلور وس مثال په توګه دا وایي چې ته پوه سې موږ سره د ټولې دنیا غم سته د کیمرې خاطر سته چې کیمره پسې اوس خلک نه بس ویډیوګان کې به تللي کیمره ما بنده که کیمره ډېر ځای کې لیکلي کیمره دلته بنده ده ته چېرته وجې بنده د کې څه نقصان دی لیکن هغه ذات چې هغه ته ویني او څاري هغه نه ته ځان نسي پټولی او هغه به زر حساب کوي پر سره ته به د ځمکې چې ځکه د مسو په شان د ویلې کړو سرپو په شان داسې سیانو الله پاک وایي راځه بچو چشتې کول ولې دې د بل حق غواړي ولې دې بل ځای راوړي ولې دې دا کول ولې دا د عبدالله بن مبارک وینا مې درته وویل